وی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کون او یو مجوسی جماعت تا داخل شو نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تقریر پریخ اور پس راکش شو او پا دی دوی کوئی او پٹیلوی دا جماعت نو ویستا او دروازے ور پس بند نکڑے ولی پلی تا دل تراغلے نو یو قول دانے چه امام احمد صاحبی چه نور جماعتونو تا بم نزی دویم روایت دانے چه نا نور جماعتونو تک مسلمانانو ورطا اجازتو کنو بیات لیش او که مسلمانانو ورطا اجازت نہیں کرنو نشت لیں دا دے دویم قول دلیل دارے وی گور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تا دا طائف نا دا مشرکانو یو وفد را گئے او جماعت تا داخل شو اجازت یو اختا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ورکا او دا مشرکانو او مسجد نبوی تا داخل شو معلومی کہ دا کہ مسلمانان ورطا اجازتو کی نو مشرک عام جماعتونو تا داخل دیشی دویم نمبر ابو سفیان چه دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم خسرم کیے دا نبی علیہ السلام بی بی مبارک دا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی دا ابو سفیان داغے پلاغ نو پا حالت دا شرک کی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تناغے او جماعت تا داخل شاں درے مدا چیو ساڑے راغلو عمیر ابن وحب دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم قتل دا پارا رسول اللہ مبارک شہید کون او اغی دا پارا جماعت تا داخل شو بیا نبی علیہ السلام و صحابہ ونیو ورطوی سنگر آگلیں ویستا دا وجلو دا پارا اللہ بیا پہ اسلام بانے مشرف صحابی تے جوڑ شو نو دا مشرکو جماعت تنا غلو مشرکو جماعت تنا غلو نو مقصد دا دے کہ مسلمانانو ورطا اجازتو کا امام احمد سے اموئی نبی سیدہ او کہ مسلمانانو ورطا اجازت نہیں کرے بیا نشت لیں دا دویم قول درم نمبر قول دا احنافو دے زمونگا استاسو مسلک احناف وی کافر دو قسم دے دا احناف دا علم نا قربان سمر زبردست خبری کنی احناف وی کافر دو قسم دے منگا اتاسو پدی عمل کر یو تا حربی وائی دویم تا ذمی وائی حربی اگا کافر توائی چی پخپل وطن کی اسی گی او مسلمانانو ورطا امان نہیں ورکڑے مسلمانانو ورطا اجازت نہیں ورکڑے امان نہیں ورکڑے وعدہ ورسر نہیں اگے تا حربی وائی دویم اگا کافر دے چی دا مسلمانانو وطن کی اسی گی او مسلمانانو اگا تا امان ورکڑے اگے تا ذمی وائی نو حربی نشی داخل دل جماعت دا بندے اما ذمی چی دا مسلمانانو وطن کی اسی گی او مسلمانانو ورطا امان ورکڑے دا وقت بادشاہ نو اگا داخل دیشی اگا داخل دیش اگا کے مشکل نشتا دلیل صدے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی وی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تا دا ثقیف قبیلے وفد را گئے اور نبی علیہ السلام ورتا
مسجد نبوی کی خیمہ ولګوله. حضور نے امان وغوښته، بیا ورته مسجد نبوی کی خیمه ولګوله. هغه د کافر دی او جومات ته داخل دی. نو یو صحابی پاسېدو، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته و فرمایل چې قربان کافران دی جومات کې دی رکھنا، دا نجس ندی. ځکه الله فرمای انما المشرکون نجس. رسول الله مبارک و فرمایل دا نجاست د دوی په عقیده کې ده، په بدن کې نه ده. د دوی نه دا نجاست په دی جومات کې غورځېږي نه، دا نجاست هم دوی پورې نښتی ده. نو د دې نه دا معلومیږي چې ذمي داخلي دی. بل یو روایت د حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جابر سے فرمائی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جمعات تبا مشرک نہ نزدیکی، مسجد حرم تبا مشرک نہ نزدیکی، منگر کا یو مشرک غلامو یا وینزوا او ضرورتو نو بیا خیر دے. نو گورا غلام او وینز خواغ سوکی چه مسلمانانو سر اوسیگی، مسلمانانو وطن کی. نو دا دین دا معلومیگی چه ذمی دا جماعت تا داخلی دیش پا دے شرط چه ظاہری بدن پاکی. نو ظاہری بدن خوچی دا مسلمانم نجسی جماعت تا بنا رسی. ځکه نجاست سره خو نورو مسلمانانو ته تکلیف رسیږي. ځکه رسول الله مبارک فرمایي چا بدبویه ونه وخوړه جومات ته به نه راسي. که دی ځان لم درېږي نو ملایکو ته ضرر رسیږي، د هغې نه چې انسان ته ضرر رسیږي. نو دو اعتراضه پیدا شو، یو دا ستا والا او یو دا آیت والا. آیت کے خوراغ انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام. جماعت تا بنا نزدیکی او توے ذمی با نزدیکی گی او دا سے مسلمان جنوب دے نو کافر خود بخود جنوب دے. نو چه مسلمان جنوب دے او جماعت تا بند دے نو کافر سنگ جماعت تا اجازت ورکے. نو دا آیت جواب دا دے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائے دا آیت مقصد دا دے چه حج و عمرہ بنکائی. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم د خپل حج نه یو کال مخکې انه هم کال د هجرت باندې خپل حج ته نه وتلی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د حاجانو مشر کړی و او هغې لېږلی. ورسره حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولېږ او علی صاحب ته وفرمایل چې خلکو ته به اعلان وکړي چې د دې کال نه غیر بیا به مشرک حج ته نه راځي، مشرک به حج نه کوي. نو فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. د دین مراد حج او عمره ده، عام داخلی دلتی مراد ندی، عام داخلی دلتی مراد ندی. دوی مدا چه دا آیت مصداق حربی ده. ما تاستوی امام صاحب وای چه حربی بنا داخلی او ذمی بداخلی. کافر دو قسمه ده، چاہتا چه مسلمانانو امان نده ورکڑه دا حربی،
چاته چې ورکړی دی دا ذمي. نو دا آیت نازل دی په متعلق د حربي کې نه د ذمي کې. یعنی اسلامی بادشاہ یو کافر ته اجازت نه دی ورکړی، امان نه دی ورکړی، او هغه د مسلمانانو ملک کې ګرځي او جومات تم داخلېږي، نو به نه پرېږدي، نه حربي دی کنه. او که د مسلمانانو وطن ورته ویزه ورکړي لکه دې زمانه کې، نو دا خو امن ورکه کنه، یا ته ټیکس اخلي نو هغه ته بیا ذمي وایي چې اسلامي بادشاه نه امان وغواړي، آفرین امان وغواړي، یا د کافر نه انګریزان راځي خو موږ او تاسو وطن ورته ویزه ورکوو. ویزه دا معنی چې اجازت دی کنه، اجازت وغواړي او اسلامي بادشاه ورته امان ورکي، نو دته ذمي وایي بیا دا داخلېدی شي. او چې امان یې نه یې غوښتی او اسلامي بادشاه نه یې ورکړی نو هغې ته حربي وایي. نو حربي دا جومات ته نشي داخله ده. نو د آیت مقصد حربي دی نه ذمي دی. درېیمه دا ده چې د آیت مقصد حج دی. ګوره د دې فلا یقرب المسجد الحرام نه معلومیږي، مسجد حرام ته به نږدې کېږي نه، داسې الله نه دی ویلي چې داخلېږي به نه. دا نزدېکت په حج کې ها، ځکه چې عرفات، مزدلفه او مینا دا د نورو ځمکو نه حرم شریف ته نږدې ده که نه؟ نو نزدېکت په حج کې راځي، داسې چې د حج دپاره احرام تړې نو د حرم نه به تړې. منګ او تاسو چې حج ته ځو الله مو دې ورته بوځي، بیا احرام کم ځای نه تړو، حرم نه کنه، دنه جومات نه خو یې نه تړو، خو د حرم د حدودو نه یې تړو. نو دا نزدېکت په حج کې راځي، نو ځکه الله وي نږدې کېږي به نه، څه معنی؟ حج به نه کوي. درېیم علامه دلیل دا دی چې د دې نه مراد حج دی، هغه دا چې د حج په موسم کې به مشرکان مکې مکرمې ته راتله او تجارت به کوه اهل مکه، چې خلک څومره ډېر خو دومره ښه تجارت کېږي. اوس هم په موسم د حج کې د سعودي حکومت ډېره ګټه کوي او تجارت رواني. نو الله مشرکان بند کړه، نو چې بند کړه نو د حج نفر کم شو که نه؟ خو چې کم شو نو تجارت هم کم شو که. نو تجارت چې کم شو اوس به فقیري راځي که نه به راځي؟ راځي به. نو د دې وروستو آیت نه معلومیږي وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، که تاسو ډارېږئ د فقیرۍ نه چې مشرکان د خدایه بند کړه، اوس به د حج کې خلق کمی زمون تجارت بسم نکیگی، نو فصاف یغنیکم اللہ من فضل انشاء، زرد چه اللہ بمو غنیان کی د خپل فضل نکد اللہ خوخی. او دلی نو د دې دویم آیت نه معلومیږي چې مراد د دې نه حج دی، عام داخلي دلته مراد نه دی. ځکه د تجارت او د فقیرۍ تعلق خو د حج سره. امام صاحب زبردست دلیل نیولی. دا دویم نمبر خبره چې مشرک خو خود جنوبی، نو چې عام مومن جنوب تا د جماعت نه بند که او ته مشرک خیر دی چې مسلمانان ورته امان ورکړی، نو دا څنګه د جماعت نه بند دی؟ دا خو سم زبردست جنوب دی. مومن خو بیا هم چې جنوب یو به لامبي نو صحیح بشي، دا خو چې وم لامبي نو نه صحیح کېږي. نو جواب دا دی چې دا مسلمان چې جنوبی جماعت ته به نه داخلي، دا د اسلام او د دین حکم دی او په احکامو باندې مشرکان نه دي مکلف. دا زمونږ د اسلام او د دین مسله ده چې مسلمان جنوب شي جماعت ته به نه راځي،
دا د کلمې طیبې او د اسلام د منلو نه بعد مسائل دي، بعد کی دي. او مشرک خلا مسلمان نه دی نو دته دا احکام نه دي متوجه، دی په دې مامور نه دی چې ته به خامخا چې جنوب شې نو لامبې به غسل به کې، چې د مونځ وخت راشي نو مونځ به کې، زکات در باندې واجب شي نو زکات به کې. نو دا د اسلام او د دین احکام دي، دا د اسلام د منلو نه بعد دي. نو دا حکم ځکه هغه ته نه دی متوجه، او مؤمن چې دی دته خو دا حکم متوجه دی، نو ځکه هغه روا او دا ناروا. مسجد ته خو باید چې دا مردار حیوانات هم داخل نه شي که نه، اوس جومات ته چې حیوانات به جومات ته نه داخلېږي، که داخل شو نو حیوان ګنهګار دی که سړی؟ څوک ګنهګار دی؟ آفرین. نو خدا حکم دی مسلمان ته دی چې حیوان به جومات ته نه داخله، هغه حیوان خو غیر مکلف دی. نو داسې دا کافر هم داسې دی لکه مثال د حیوان دی، که جومات ته راغی نو نه دی ګنهګار. الله پاک وایي چې دا کافر چې دي دا د حیواناتو نه بدتر دي. اوس په عقیده کې دا اوس روایه افضل په عقیده کې یو ظاهري پلیتی ده یو دننه پټه پلیتی ده. نو پټه پلیتی کې د زناورو نه بدتر دي، او ظاهر خو اشرف المخلوقات ته انسان نه دی، انسان دی کنه. یو غټه مناظره شوې ده د قاسم نانوتوي رحمه الله د یو مرتد سره، هغه ورته وی ستا په اسلام کې کوم کمال دی خوبي وښایه. هغه ورته وی زما په اسلام کې کمال درته وښیم، ویلې وښایه. اوبه یې وچیکلې او لږ یې پرېښوې، وی دا وچیکه، هغه وی نه چیکم، دې کې جراثیم دي. کافران وایي د یو بل اوبه مه چیکئ، دا جراثیم دي. هغه ورته وی اوس ته اوبه وچیکه، کافر اوبه وچیکلې، ورته وی نیم ګیلاس پرېږده، نیم ګیلاس ده وچیکلې، وی ته انسان یې بني آدم یې، او زمونږ د شریعت مسله دا ده چې د انسان پس خورده کې شفای نه بني آدم، او پس خورده پاکه ده، بس هغه فوراً مسلمان شو. نو دا نجاست په اعتقاد کې ده، ظاهری بدن خو پاک ده، دا پاکه ده، پاکه ده. وسور الآدمی طاهرا وما یؤکل لحمه. زمونږ استاد فقها وایي د انسان د بني آدم پس خورده پاکه ده، او د کوم شي چې غوښه خوړی شي. نو هغه زناور چې دی زناور هم په خپله نه دی ګنهګار، ځکه احکام نه دي متوجه ورته. مو تا ته حکم متوجه دی چې خر سپی به جومات کې نه پرېږدي، او دقه رنګې کافر هم نه دی ګنهګار، ځکه احکام ورته نه دي متوجه. بیا یو جدا مسله ده چې کافر، جدا مسله ده چې کافر منځ نه کوي، نو په دې منځ نه کولو باندې دی ګنهګار دی که نه. که زکات ور نه کوي نو په زکات نه کولو دی ګنهګار دی که نه. نو یو قول دا دی چې نه دی بس دی خو کافر دی، دا احکام خو هله متوجه کېږي چې کلمه ووایي، نو دی به الله نیسي په دې ایمان نه راوړلو. دویم قول دا دی چې نه دی ګنهګار دی. یو کافر دی فقیر دی، د زکات وسی نشته او د حج وسی نشته، دی چې مردار شي نو الله به دته یوازې د ایمان نه راوړلو سزا ورکوي، او د مونځ نه کولو سزا به ورکوي، د روژې د نه نیولو سزا به ورکوي، خو د زکات د نه ورکولو او د حج د نه کولو سزا نه ورکوي. دا ترې لرې شو، نو سزا یې کمه شو. یو کافر دی مالداره دی، که دی مسلمان وی نو زکات پې واجب و، که دی مسلمان وی حج پې فرض و، خو سره د دې نه یې دا ونه کړه، نو دته به الله دا پنځه واړه سزاګانې د ایمان نه راوړلو سره هم ورکوي.
ولې دې دا کارونه نه دي کړي؟ نو مقصد دا دی چې کافر ته احکام متوجی دي که نه؟ نو یو قول دا دی چې نه، کافر ته یوازې ایمان حکم متوجه دی، باقی احکام نه، نو د هغې په نه کولو سزا نه میلاویږي. دویم دا دی چې نه، ایمان حکم چې ورته متوجه دی، د هغې نه بعد ورته د احکام حکم متوجه دی، نو که ویې نه کړه نو د سزا ورسره زیاتیږي.